ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دا رب العالمین لوی احسان دی چې مونږ اول خو انسانان پیدا کړیو، ولی انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات دی، او چې څومره مخلوق په مخ د ځمکه تاسو وینئ او ګرځي منډې ترړې وئ، دا عالمین د خدمت لپاره پیدا کړي. که موږ انسانان نه وي پیدا کړي او خرې پیدا کړي وي بیا به هم څه کول؟ خر ته وګورئ، بوج پې د پاسه پروتي او چوکاو لښته یې ورته لا بیلې نیولي او دربی یې، نه د تړلو ځای معلومي او نه د ګیا د خوراک ځای معلومي. نو که مونږ خره پیدا وي نو مونږ الله سره جنگ خو نشو کول. که مونږ سپي پیدا وي یا خنزیران پیدا وي یا سنډاګان او غویان پیدا وي نو مونږ خدای سره جګړه کولی شوه؟ نو اول خدا الله لوی احسان او فضل په مونږ دا دی چې مونږ رب العالمین انسانان پیدا کړیو، په خپل خوښه خپل کار کوو، جامه غوندو، بستره کې سملو، د خپل خوښې خوراک خورو او د خپل خوښې سکاک کوو او د خپل خوښې ځای کې ملاسته کوو. بیا دویم نمبر الله په انسانانو کې په صحت الله روح پیدا کړیو. کم خلق چې په صحت نیمګړي دي، چا غوږ نشته ته ورته یو څه وایې هغه په بل نه اورې خوار، د چا ژبه نشته هغه ته به څونه تکلیف وي، زړه کې چې کومه خبره یې ښکاره کولی نشي، او د چا سترګې نه هغه خوار په څونه تکلیف وي، زړه کې به یې دی چې دا فلانکې به څنګه یو فلانکې به څنګه. سترګو نابینا یو حافظ صاحب و د هغه نه مې تپوس وکړو، مې ستا په زړه څه ارمان دی؟ د قرآن شریف حافظ م او د قرآن شریف درس یې م کو. ما یې تا باندې د الله دا فضل دی ځکه سترګې نشته خو د قرآن خدمت د نه الله اخلي، خو مې پړه د څه ارمان دی؟ عجیبه ټکې ما ته ووایي، وایي زما پړه دا ارمان دی چې دا سور رنګ به څنګه یو دا شین او سپین به څنګه، زه کلک او نرم خو په لاس معلومولی شم، رکوټ او غټ په لاس معلومولی شم، ګرمي یخني په وجود معلومولی شم، د انسان سره خبرې په ژبه کولی شم، اواز په غوږ اورېدی شم، خو دا رنګونه لیدل چې سور رنګ دی او دا سپین دی او دا شین دی او دا سور دی، زه یم چې دا بسی. دا ګورې ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی ارمان د انسان په اړه کې پروت دی. خو الله که یو انسان په دې نعمت نه دی ورکړی، خو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې دې په دې تکلیف صبر وکړي د اړوند انسان، نو الله به د دې تکلیف په عوض کې جنت ورکړي. دا لوی غنیمت شو. خو بیا هم د انسان د وجود د اندامونه د انسان دپاره لوی نعمت دی. په لاس و خپو څوک شلي تپوس دی وکړي څونه غریب ته تکلیفي، او یا که یو انسان لیونی د دماغ خراب دی، هغه غریب څونه په تکلیف کې مبتلا دی، نه په ښه په
بیږي او نه په بد پیږي، نه په اودسماتي پیږي او نه په غټ اودسماتي او نه په رکوټي پارس خاندي. نو دا د الله فضل چې مونږ انسانان او د انسانانو نه پس پروردگار مونږه په صحت باندې روح پیدا کړي. دا ګورې د الله ډېر لوی فضل او کرم چې په صحت مندل ناقص پې بیا بسو. یوازې مال او دولت خو نه دی. یو سړي به سوال کوي خدای زما د حضرت خضر سره ملاقات وکړي، نو هغه سره ملاقات وشو د انسان په شکل. وی ته حضرت خضر وی شکر دی خدای زما سوال قبول کړ. وی ولې دې زه د خدای نه غوښتم؟ وی دې له مې غوښتې چې زه زما پړه کې یو ارمان دی او سوال دی چې ته هغې باندې امین وی او خدای پاک زما هغه سوال قبول کړي. وی وایه شابه ته دعا کوه زه به پې امین ویم خدای به یې دله قبلی. وی ښه چې ما الله مالدار کی، ډېر دولت خدای راکړي. مونږ خلک د خدای نه همدغه غواړو چې ما خدای مالدار کی. حضرت خضر خو خیار دی، هغه ورته وی نه داسې مه کوه. وی لاړ شه او تا ته چې کم انسان ډیر زیات مالدار ښکاري د هغه نوم راته وښایه چې خدایه داسې مې کې، نو زه په یمین ویم اقصې به شي. سبا بیا تا سره دې ځای کې ملاقات کوم، زه وګرځه. دې ګرځېده چې یو مالدار به یې کته د هغه نه به یې تپوس کو، هغه به ورته پام کو وګورې ما وله ورنه کې خوله کې زما په شان کشوې په مصیبت باخت دی. ولې یاره ما ته خو ټیک ده چې مال ډېر دی خو بچي مې لوفران دي. بل به وي ما ښځه کې دا نقصان دی، بل به وي زما دشمنۍ او طرفګنۍ ډېرې زیاتې دي. یو سړی ایسۍ که د زرګرۍ په بازار کې چې لاس یې په سرو په سپینو کې پروت او نغدي روپۍ م ورسره ډېرې وې، دی ورته ولاړو په ټول بازار کې ورته دی مالدار ښکاره شو. یاره وی دا څه خوشحاله دی، ګوره بلا نوکرانی دي او لاس یې د پیسو د سرو سپینو نه نوز ګارېږي، که داسې شم بس دا مې کامیابي ده. هېره ورېږه تپوس خو تې وکړه چې مازدیګر ماښام شو، دکاندار زرګر دکان بنده و دی ورغی. وی کاکا ته ما ته خپل نوم وښایه. وی زما په نوم کې دې څه غرض دی؟ وی ما د الله نه سوال کو چې ما ته خدای حضرت خضر پیښ کې ابېګا راغلو. هغه ته مې ووی چې زه د خدای نه مالداري غواړم او ته پې امین ووایه. هغه وی ته لاړ شه او یو مالدار سړی وګوره او د هغه نوم واله چې خدای داسې مې کې نو موږ به د له دعا وغواړو هغسې به شي. نو ته راته ډېر ښه مالدار ښکارې، نو ته راته خپل نوم هغه چې تا ورته یاد کړم. وی خدای ظالمه ما یاد نه کې ورته، عمر به دې په مصیبت. هغه څنګه؟ وی راشه چې زه درته خپل خوراک وښیم، دې پیسو او دولت ته مې مه ګوره، خپل خوراک درته ښیم. نو چې خوراک یې ورته وښو نو د وربشو سپوره ډوډۍ او سپوره ښوروا وي دا زما خوراک. دا دولت او پیسې هر څه مې ډېر دي، خو په ما طبیب او حکیم هر څه بند کړي دي. که د غنمو ډوډۍ خورم نو بیا د خبرو د کولو نیم، که غوړ شی خورم او میوه خورم او ښه نعمت خورم نو بیا څو ورځې په کټ کې پروت یم، د پاسېدو نیم متیاج او دستونه رانه په کټ کې بیږي. دقه سپوره ډوډۍ او دقه سپور یو به زما خوراک دی. اوس خوښه ده که زما په شان ژوند غواړه او که نه غواړه. حیران شو چې خدایه اوس څو غواړو. په لاره را روان دی یو سړی دی خو خوشحاله دی او نظمونه او شعرونه وایي. یاره وی دا جوړ ډېر مالدار معلومېږي، ځکه دا مالداران مې ټول وکتل او ټول خفه دي. واقعي په هغه مال به څه کوي چې سړی پکې خوشحاله دی. مال او دولت خو د زړه د سکون او د اطمینان دپاره. نو چې کم مالدار ګوري د چا د ښځې نه فریادي خفګاني جوړی ورسره نه، د چا د بچو سره، د چا د ګاونډي سره، د چا بله مقدمه، د چا بل غم، د چا صحت کې نقصان. دا سړی جوړ ډېر زبردست مالدار سړی معلومېږي. چې ورغې وروره وي ته لږ دی خوښه، وی ډېر خوشحاله نه وی ډېر زیات.
وی ډېر مطمئن وی زما پشان خوشحاله به د دنیا دا بادشاه م نه، زه خو داسې خوشحاله یم چې د شپې کله اوده شم نو چې کله مې غواړي را پاسېږم، او چې کومه ډوډۍ راته څوک کېږي نو ایثار پې نه یم، هره ډوډۍ خورم، او ښه مې وجود ته مې وګوره او د منډو ترړو ته مې وګوره، ډېر زیات خوشحاله. مال بدیم ډېري که نه، تپوس خو ته د هغه خپل مسلې هم کوي، مال دولت بدیم ډېري که نه؟ وی مال څه ته وایي؟ وی دا دولت پیسه نه را خواشه مړه، مال دولت که مې وی بیا مې دا خوشحالي کوله نشته، مال دولت نشته. وی جون دې څنګه تېرېږي؟ بس غصه شو ورته، وی جون په مال نه تېرېږي، د الله په ورکړه تېرېږي. د رزق ذمه داري دا په مال کې نه، دا الله غشتې ده. نه مې پټې شته او نه مې تجارت شته او نه مې دوکان شته او نه مې نوکري شته، او چې کم وخت د ډوډۍ راشي نو ما ته الله ډوډۍ تیار برابر کړي. دا ګورې حقیقت. روزي څوک ورکوي؟ دا رب العالمین ورکوي. دا روزه اختیار د رب العالمین سره دی، د الله سره دی. زمونږ دا یقین نشته. مونږ وایو چې که دا تجارت مو نه کړه او څه مو نه ګټل څه به خورو، او که دا دکان مې کولو نه که نو څه به خورو. بېشک دا اسباب دي، دا به استعمالی. الله بې سبب هم در کولی چې خدا اسباب دي، دا به استعمالی، خو یقین به په دې نه ساتي، یقین به په الله ساتي. که یقین دې په دې اسباب وساته دا ګناه ده. د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو، ا ماشوم لوی شو نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې د دا ماشوم د پوره عقیده په الله پیدا کوم، چې د پوره یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا مال ژوند او دا مرګ او دا بیماری او دا روغوالی او دا رزق او ډوډۍ یو الله راکوي. بس مور وه بس هوښیاره ښځه وه، ا بچي دی دا یقین جوړو چې دا عقیده جوړه کړم او د یقین په الله جوړ کړم. نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مورې ډوډۍ، بچې چې دې پخه به د پوه شو، وی بچې ډوډۍ خو الله ورکوي، ما نه مه غواړه، الله نه غواړه. ا مور ورته وی، هغه بچې ورته وی مورې الله کوم ځای دی؟ هغه ته پته نه وه که نه، الله راته وښایه چې د هغه نه ډوډۍ غواړم. وی بچې الله هغه ذات ته چې تا وینې او تی نه وینې، ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اورې، او چې ته ترې څه غواړې درکوي به. وی ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم؟ وی یا الله ما ډوډۍ راکړي، الله به ډوډۍ درکوي. یا الله ما له جامې راکړي، جامو ته رجت شي، الله به جامه درکوي. اوبه غواړې نو یا الله ما له اوبه راوکړه، الله به اوبه درکوي. نو دې مور به ورسره دا چل کړی چې ډوډۍ به یې وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پټی ښودې وه د ترکارۍ سره، چې ته بړستن کې نغښتې، چې ته په تاخچه کې، که په المارۍ کله یو ځای کله بل ځای، د هغه یقین یې جوړو. نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغی او غرمه به وه، ده به وی یا الله ما له ډوډۍ راکړي. نو مور به ورته بچې الله چې سینګ پټ دی ګوره ډوډۍ هم پټوي، کوټه کې وګوره نو درته به یې چېرته یو ګوټ کې ښودي. نو دی چې به لاړ او بلستن به یې وکته، تولۍ به یې وکته، ډوډۍ به پکې د انګولي سره پرته وه. مورې الله خو ما ته ډوډۍ دلته یې ښودې ده، وګوره بچې ما درته نه وي. الله چې څنګه نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري، پټه یې ښودي، پټ دی. الله چې څنګه پټ دی داسې درته ترکاري هم پټه یې ښودي. میوه مورې بابا نه نه ګورې مونږ ته به چغې نه وی، تا ته مونږ چې الله نه غواړه، یا الله ما له پلان کې میوه. مور به یې غلې غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښوده او راوبوته. بچې الله نه دې څو غوښتل؟ ما خو ته میوه غوښته، ورشه وګوره ته به یې پټه یې ښودي که نه. دې به ورغې سامان به یې لټو، هغه میوه پکې پیدا شو. چې کله به یې جامې خیرنې شوې لمبل به یې مورې لامبم، ښه ډېره ښه ده، یا الله ما له جامې راکړي. نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو کې یو ځای بل ځای پټې یې ښودې وې. بچې الله نه دې جامې وغوښتې او بې ورشه نو الله به درته چې ته پټې یې ښودي که نه. دې به ورغې چې صندوق یې وغیره څه به یې وکتل، جامې به پرتې وې، روچتې به یې کړې. د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ما له ډوډۍ، ما له جامه، ما له پیزار، ما له دارو، دا ټول الله راکوي. دا ورته پته نه وه چې دا راته مور پټې ږدي، او مور به ورته راسې دونه پټې ښودل چې دا یقین په رب العالمین پیدا شي.
خو چې کوم سیس ته به ضرورت و مور به ورسره دا چل ول کو. هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي او چل درته ښیي. وی الله چې تاله ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره خشته ډوډۍ به درکوي. مورې الله مې په څه خوشحالېږي ای بچی چې د سکول نه راشي د مدرسې نه نو دقسې اودسو کچلې ورته وخو، بیا داسې چاره دام وکړه او بیا دا جانماز راواله دا موسله دا قبلې ته ودروه او د مونځ چلې ورته وخو مونځ وکړه. یاره بچی چې ته دا چل وکې او مونځ وکې او د مانځه نه پس دې دا واړه لاسونه الله ته اوچت کړې او ته یې وغواړئ دومره خشته څیزونه به درکړي چې ته یاد به وساتې. د بچي هغه یقین جوړ چې څنګه به راغې په مصله به ودرېد په جانماز مونځ به یې وکړه الله ته به یې لاسونه پورته کړل یا الله ماله ډوډۍ راکړي نو مور یې هوښیاره وه د هغې نه ښه ډوډۍ به یې ورته پټه ایښودې وه. د هغه مخکې میوې نه به ورته خشته میوه ډېره میوه ایښودې وه. دې به ورغی به مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه، نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه ایښودې ده. بچې ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي تا خوشحالوي. ګورې دا حقیقت. یو ځل یې مور چته تلې وه خپلوانو کره، یېره یوه خبره انسان دې یېرېږي. غرمه شوه را یادې شو اوهو زما ماشوم خو مدرسې نه راغلي نن خو ورته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي مې دي دا څه وشو. ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي او مونځ به هم کړي او چغې به م وایي چې یا الله ماله ډوډۍ راکړې او ګرځي به په بړستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی ښې. هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته څونه ستړي کړي، هغه به نه الله ته څونه چغې والي او څونه جړا به یې کړي. نو ما نه خو نن ير شو یا خدایه دا څه وشو. هغه خپلوانو کره و هغه ارڅې په ځای پرېښودل او پړونې بورقۍ را په سر کړه. هغې وایي څه کوې ته به مونږ کره نه نه وایي ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او ير مې دی هغې ته ال نه وایي هغه ماشوم له ځم ماشوم به مې څه کوي را منډې را منډې را منډې اوس ماشوم راغلی دی پوټې بچې دی پوټې بچې چې څنګه راغلی دی مور خو یې کور نشته ورته پته وه چې خپلوانو کره تللی ده چې څنګه راغلی دی هقسې خپل استنجا او خپل چارهدام یې کړی دی خپله مسله یې راغېستې ده په هغې الله ته یو دوه رکاته مونځ کړی دی خپل واړه پوچیني لاسونه یې الله ته نیولي دي معصوم لاسونه یا الله ماله ډوډۍ راکړي لکه څنګه چې به یې مخکې کول چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه ننوتی دی او بلستن یې لټولی ده بهترین قسم ډوډۍ ورته پرته ده اعلی قسم بهترین قسم ترکاری ورته پرته ده د میوو سره ډکه خوانچه ورته پرته ده هغې راغښتې ده ورته ناست دی ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غار څه خوړلي دي دقه کې مور راننوتې ده بچې ته راغلې او مورې زه خو رالم ډوډۍ څنګه شوه ډوډۍ مې مورې وخوړه څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه ولې مورې تا ما ته نه وي چې د خپل الله نه به غواړې ما خو مغه خپله طریقه وکړه که خپل مونځ مې وکړه الله یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی بچې هغه څنګه نو مونځ مې وله وکړه او بیا مې ورته سوال وکړه او داسې ډوډۍ راکړم وی بیبي چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې ته راشه وګوره خوشبویي تی دي او داسې میوې نن راکړې دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې خوشبویي تی دي مورې نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی خدای خبر مونځ خو ولار ځل کو او دعا خو هر وخت غواړم خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی داسې ډوډۍ راشه مور او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدې خوشبویه تی دي خوشبویه بس مور یې پوه شوه مور یې پوه شوه چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچي د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده بچي واقعي د خپل رب نه غوښتنه کړې ده بس الله سره اوس نسبت ولګېد مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول پټ پټ به یې ورته شی ښوده بس د هغې ضرورت ختم بچي اوس په دې اډو پوه نه دی چې دا کال شپږ میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده راته مور پټه یې ښودې ده د هغه هم حقه یقین جوړ دی او تر مرګه پورې د هغه هلک الله سره هم حقه نسبت وچلېد چې څه به یې غوښتل د الله نه دوه رکاته مونځ کوه لاس پورته کوه پروردګار ورکوه د بیبي مریم قصه ستاسو مخکې نه قرآن وایي زه خو نه ویم درته قرآن شریف وایي چې کله به د الله د حضرت زکریا علیه السلام کوټې ته ورننوته یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بیبي مریم پیغمبره خو نه ده د الله نیکه بیبي ده
ولیه ده ولیه. نو زمونږ د خلکو دا سوچ ته چې کني زمونږ دا ډوډۍ او زمونږ دا رزق او زمونږ دا خوشحالي دا ګنې په پیسو کې ده. نه، دا د چا طرف نه ده؟ د الله د طرف نه. نو هغه هلک چې د سره میلاو شو ورته یې ویل چې ته دومره خوشحاله وي پیسه څه ته وه؟ زه خو چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکوي او خشته ډوډۍ راکوي، چې کله غواړم اوبو ته میجد شي اوبه راکوي او جامه راکوي. زه په پیسو څه کوم؟ پیسې به لا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وم، بې پیسو یې مال الله راکوي که نه؟ وی ته څه کار کوې؟ وی ته څه کار کوې؟ وی زه هېڅ هم نه کوم. نه اخر ته ما ته څه کار وښایه که نه؟ وی هغه الله چې ماله رزق راکوي او ماله ډوډۍ راکوي او ماله جامه راکوي هغه الله یادوم، بس نور مې څه کار نشته. چې ماښام شو حضرت خضر علیه السلام راغی، د سره ملاقات وشو. هلکه وی نوم دې یاد که د یو مالدار؟ ښایي هغه مالدار هغه نوم چې هغسې دعا دله وکړم چې خدای پاک دې هغسې کړي. وی بس مالداران پرېږده. وی څه وی؟ وی یو دعا د الله نه کوم او ته پې امین ووایه چې خدای قبوله کړي. اسه وی یا الله زما په ژبه خپل ذکر جاري کړي او خدای زما نسبت خپل ځان سره پیدا کړي، بس. او حقیقت دا دی چې د انسان په ژبه د الله ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب. ډوډۍ سره پاره چړه مطمئن شي که مال سره پاره چړه مطمئن شي. د الله په ذکر او په یاش به فذکرونی اذکرکم. قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې، زه به تاسو یاد کم. نو چې تا الله یادې او د هغې په عوض کې الله تا یادوي، د الله یاد. اوهو هلکه وایي زما نوم بادشاه غشتري، بادشاه یاد کړی، نن پلانکي خان زه یاد کړی، نن پلانکي مالدار سړي زه یاد کړی. نو چې الله دې د خپلو فرشتو په صف او په ډله کې یاد کړي، د دې نه لوی سعادت بل شته؟ فذکرونی ما یاد کړي اذکرکم، زه به م یاد کړم. حدیث کې راځي ته به مې په لسو کسو کې یاد کړي، زه به دې په زرګونو فرشتو کې یاد کړم. ته به مې په یو ډله کې یاد کړي، زه به دې د دې ډلې نه په بهترینه ډله کې یاد کړم چې هغه د ملایکو مقربینو ډله ده. او د الله یاد بیا په غضب نی، د الله یاد د الله په رحمت سره. نو مال دولت څه شی نه دی، نعمت کې چې په صحیح طریقې وګټې او په صحیح طریقې خرچ کې. نو د الله یو فضل خدا چې انسانان، او د الله دویم فضل څه دی چې بیا روح پیدا کړي. دریم فضل یې څه دی چې مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. که مسلمانان نه وي او کافر پیدا وي بیا به هم څه کول؟ ډېر خلک دي د دنیا مالداران او په قسمت کې کلمه نشته، کافران دي. مال زیات دی، دولت زیات دی او کافران دي، مسلمانی نشته. د پیغمبر او د خدای دشمنان دي، رنګونه خشته دي، موټر دولت ورسره شته، د دنیایي خواهشات څه حد او اندازه نشته، ایمان نشته. دا د الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله مونږ ته ایمان راکړي، او دا زمونږ کمال دی د الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بعضې خلک راتل، هغوی به ورته وي ځان به یې دغه کوو چې مونږ خو لمونځ کوو، مونږ خو روژه نیسو، مونږ خو صدقې ورکوو، مونږ خیراتونه کوو، د احسان به یې راړو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلموا. خلق پتا د احسانات کوي چې مونږه مسلمانان یو، اسلام هم راوړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، ته ورته ووایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانه اړوئ، دا پرزون احسانات په ما مه راوړئ. اسلام د عمل نوم دی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله وی زما احسان قبول کې چې د دنیا دا طاقتمند او دا سره سپین خلک مې پرېښی دی، ستاسو په دې زړه او په دې سینه کې مې د ایمان غوندې لوی نعمت ورچولی. بل الله یمن علیکم، الله در باندې خپله پرزونه او احسان درړی. نو موږ د الله د احسان منو او دا سوال کوو چې الله موږ له د شکریې توفیق راکړي. دا د الله فضل او کرم. د ډېرو خلکو دا قسمت نشته. حضرت موسی علیه السلام قارون د هغه دشمن دی، د خاندان نږدې سړی خو دشمن
د بعض انسان دا حسد او بغض پیدا کیږي چې د فلانکي سړي ته دا عزت ولې ورکړه، په دې ډېر لوی بغض پیدا کیږي، حالانکه د عزت او ذلت د الله په اختیار کې. نو موسی علیه السلام ته رب العالمین پیغمبري ورکړه، دا لوی عزت دی. علم خدای ورکړه، تورات الله ورکړه، خلقو به تابعداري کوله. د قارون دا خبره بدی شوه، حالانکه قارون له د هغې په مقابله کې رب العالمین دولت او پیسې ورکړی، ده له یو نعمت هغه له بل نعمت. دومره پیسې وې د قارون چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې خزانو کنجانې دا یو کس نشوې وړی، یو ډلې به وړی. دونې کنجانې وې چې یو کس هغه اوچتولی نشوې. نو چې کنجانې دومره وې نو خزانې به یې څومره وې، او بیا په خزانو کې به مال او دولت څومره و. پکار دا و چې د رب العالمین د دغه نعمت شکریه ادا کړی. ګوره چې فشکرولی فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، ما یاد کړه زه به تاسو یاد کړم. واشکرولی زما د نعمت شکریه ادا کړئ، چې وایي زه مسلمان وی الحمدلله، دا شکریه شو. خدای مال درکړي وی الحمدلله، الله اوبه درکړي وی الحمدلله، الله علم درکړي دی شکریه ده وی الحمدلله. نو قارون له الله دونه مال ورکړه، پکار دا و چې د هغې شکریه ادا کړو چې الله دا مال خو تا راکړه. په موسی علیه السلام یې لګولې وي، په مسلمانانو یې لګولې وي. نو دی و منافق، ظاهر کې خو د موسی علیه السلام تابعدار و، په هغه ایمان راوړی، خو د اړه نه منافق وړنې هغه سره بغض او حسد. یاره چې د موسی علیه السلام د عزت په پسه کم او خپل عزت په پسه زیات کم، نورونو دا څوک نشي کولی. عزت او ذلت تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت او ذلت د الله د طرف نه دی، دا د انسان په وس کې نه دی. یو ښځه یې ولمسوله، هغې له پیسې ورکړې، غریبه ښځه وایي چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په موسی علیه السلام به الزام ولګي، تاله به دومره پیسې درکړي مجلس کې او بس بیا به ته ځې. په دې مطلب دا و چې موسی علیه السلام باید د الزام دا ښځه ولګوي، چېرې موسی علیه السلام ما سره دا بدعملي کړې ده یا دا مطالبه رانه کړې ده، نو د خلکو به د نړه تور شي، او ما سره خو مال او دولت ته بس ما سره به مینه محبت نور زیات شي. نو دې مجلس کې ناستو بني اسرائیل هم ناستي، په زرګونو خلک را ناستي، ټول ناستي. موسی علیه السلام تقریر کوي، دې کې دا ښځه پاڅېده. چې پاڅېده موسی علیه السلام ته وکتل، لږ ساعت ولاړه و، ناګانه کېناسته. حضرت موسی علیه السلام ښځې ته وایي ښځې ولې پاڅېدې او بیا کېناستې؟ یاره وایي یو خبره مې کوله. خو وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی نه نشم کولی. وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی ښه صاحب رښتیا ووایم، او وی ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او قارون یې نوم دی، ما له ډېر لوی دولت منلی دی چې تاله به دومره پیسې در کوم، او ته په موسی علیه السلام الزام لګې. نو زه دې دپاره راغلی وم چې زه پاسم او په ته الزام ولګم، خو چې ودرېدم او ستا د خشته او ښکلي مخ ته مې وکتل، زړه مې ویرېده چې بندې دا سینګ سړی دی، ده دا مخ او څونه ښکلې خبرې کوي، که په دې انسان د الزام ولګو خدای دې رونه نیسي. ویرېدم ورپېدم، نو واپس کېناستم، هغه خبرې مې ونه کړې شوې. وی ښه قارون داسې ویلي دی، وی او قارون ته وی پاسه، چې وی پاسه الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام، یا الله دا سړی دی ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی، او دومره غټ بهتان او الزام دپاره زما خلاف پیسې. الله ورته وی ځه موسی ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه. وی ښه د ځمکې اختیار زما وي، او بس ځمکې ته یې حکم وکوي دا قارون راکاږه، د دې کونډو کونډو یې راښکه. قارون چغې جوړې کړې، معافي غواړم، بس ما معاف که زما توبه را بیا به نه کوم، اله ما معاف که، ای موسی ما وبخه، ای موسی ما معاف که. ځمکې ته وایي راکاږه، هغه کې خو جلال و موسی علیه السلام کې، چې ځمکې ته یې حکم وکړه تر نامه پورې راښکه. دې بیا چغې وایي چغې وایي چغې وایي، وایي راکاږه، چې بیا راښکله دې سینې پورې ځمکې راښکه. بیا دې چغې وایي ای موسی معافي غواړم، معاف مې که، بیا به نه کوم. وایي راکاږه، ځمکې نور هم راښکه. نبی علیه السلام مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې اوس هم هغه الله په هغه ځمکه کې تاویږي، په دې پونده باندې په دې ځمکه کې تاویږي، او ورو ورو ښکته دي. دا رب العالمین یو عذاب مقرر کړ، په قلار قلار ښکته روان دی، ځمکې غیب کړ. ګوره د الله د نعمت شکریه پکار و که نه و پکار؟
شکر ادا نه که او د هغې دومره ناشکري وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او په هغه خلک بدګمانه کول، الله سزا ورکړه. لیکن دویم ټکي ته مو ګوره، رب العالمین موسی علیه السلام ته موسی دشمن دې څه شو؟ وی الله زمکې راخ کې غیب شو، تا ته پته ده. وی چغې خوې درته ووالې مافیا خوې؟ الله وی مافیا خوې ډېرې وغوښتې، لږ الزام یې لګولو، زه خو تا بچ کړم، ستا په فضل الله بچ شم، ګنې ده لږ الزام لګولو. وی ای موسی 4 چغې درته ووالې، که ما ته یې دا ړومبی چغه والې وی فوراً مې معاف کو. فاسکروني اسکرکم، 4 چغې درته ووالې، رحم دې پرې رانغی. او که ما ته ستا په دې چغه والې وه چې یا الله ما یاد کړې، زه به تاسو یاد کړم. الله ډېر رحیم ذات دی. وشکرولی، او زما د نعمت شکر ادا کې، کم نعمت چې الله درکا. ولا تکفرون، زما د نعمت ناشکري مه کوئ. ولا ان شکرتم لازیدنکم، که د الله د نعمت شکریه مو ادا کړه، الله وی نور به درته زیات کم. او شکر خو په نعمت کېږي. وی د الله نعمت شته که نشته؟ ما درته وی غټ نعمت دا چې مونږ انسانان پیدا یو. که خره او سپي پیدا وي څه به هم کړو؟ جنګ هم کولی شو الله. په صحت الله روغ پیدا کړي. او دریم الله مسلمانان پیدا کړي. او مسلمانۍ کې بیا د ټولو نه لویه خبره د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا یو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاکه که د آخر زمانې پیغمبر دی راولېږه. الله ته دا میثاق اخیستی دی، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. د نبی علیہ السلام زمانه کې تاسو وی بالفرض او د آخري زمانې پیغمبر راغی، نو تاسو به په هغې ایمان هم راوړی او د هغې امداد به هم کوئ. نو خو امتي شو که نه؟ که دغه زمانه کې راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی اللہ ذوالجلال، حدیث اوږد د بخاری شریف پیشته خو زه به راته خلاصه او حاصل ویم، وی نیم جنتیان د جنت، نیم خلق نیم جنتیان به زما د امت نه، او دا باقی نیم به د نورو ټولو امتونو نه به شریکوي. او تاسو ته پته ده چې ستاسو تعداد څومره دی او د نورو امتونو څومره دی؟ وی ستاسو دا تعداد د نورو ډلو امتونو په مقابله کې دومره دی لکه د تور غوی په شا چې یو سپین ویښتي، دومره نور ډیر دي. د سپین غوی په شا چې یو تور ویښتي دومره لږ تاسو یو نور ډیر دي. نو چې نور دونه ډیر شو اندازه ولګوه، نو په کار دا وه چې جنت کې هغه خلک بیا ډیر زیات وي که نه؟ وی نه، نیم په نیمه به جنت کې تاسو یې، نیم په نیمه د نورو امتیانو نه وي. دا د رسول الله مبارک برکت. وی الله راته د قیامت میدان وښو، دا حشر میدان وښو، محشر. و یو پیغمبر به روانو، یو ملګری به ورسره، یو امتي. بل پیغمبر سره به دوه روانو، څوک به یوازې روانو. لویه ډله مې وی ولیدله، بخاري شریف کې حدیث چې دا غاړه مکمل ډکه کړې. وی ما وی چې دا جوړځی مو زما امت دی. تپوس به مې کو ده جبریل علیه السلام نه، هغه به راته فلانکې پیغمبر دی. وی مې چې دا به زیم ځکه خلک ډېر زیات دی. وی ما تپوس وکړو چې جبریل علیه السلام نه چې دا د چا امت دی؟ وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی. وی ما چې دا خو ډېر خلک تېره ده. وی دې کې چې مې وکتل یو بله ډله مې ولیدل چې د اسمان دا ټولې غاړې ډکې کړې وې، دومره و چې د شمیر نه زیات و، د هغې په نسبت ډېر زیات و. وی مې چې دا څوک دی؟ وی دا ستا امت دی. د قیامت پر ورځ به ستا د امت نه زیاته ډله په جنت کې د بل چا نه. دا د الله فضل شو که نه؟ مونږ چې صدقه وکړو، خیرات وکړو، نو څوک یې وخوري؟ ته وخورئ، ستا بچي یې وخوري. صدقه په خپله هم خوړی شي، بچي دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. بني اسرائیلو چې به صدقه وکړه، پخوانو امتونو به یې په خپله نه خوړه، ګډ به یې لال که، غنم جوار به یې صدقه کول، نو یو به یې چې په غر یا په غونډۍ یا په یو میدان کې به یې کېښودل. نو چې اور به راغی او صدقه به یې وسوځوله، اور به خوړه، دا به ردې نښه وه چې دا صدقه قبوله ده.
او که اور به رانغې صدقه به ونه خوړه به نه سوځوله، دا به د دې خبرې دلیل و چې دا صدقه قبوله نه. د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر د عیسی علیه السلام د زمانې پورې د ټولو دغه حالت و. قابیل او حابیل چې صدقه وکړه نو قابیل څخه غنم راواغېشتل هغې کېښودل او حابیل ګډ راوستل هلې کو کېښود. اور راغې د حابیل هغه ګډې وسوځوه او د قابیل هغې ونه سوځول. آدم علیه السلام ورته وایي ستا صدقه قبوله ده او ستا قبوله نه ده. نو د هغې امتونو صدقې به اور خوړی، اور به سوځولې، په خپله به یې نه خوړی. او زمونږ د نبي علیه السلام مبارک د امت د هغې برکت ته وګوره، صدقه اور نه سوځوي. صدقه به یا ته خورې، په خپله هم خوړی شي، بچو باندې هم خوړی شي، ښځه دې هم خوړی شي، دوستان دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. نفلي عامه صدقه. نو دا د نبي علیه السلام برکت شو که نه شو؟ چې کوم سړی به مرتد شو کافر به شو، ابه واپس مسلمانېده نو په کلمه به واپس نه مسلمانېده. د بني اسرائیلو متعلق الله نه فرمایي فقتلوا انفسکم، ځان به وجه، هله به توبه قبلېده. چې سړی به مرتد شو کافر به شو او بیا به توبه ایسته، توبه به دا وه چې ځان به وجه، هله به الله معاف کو. او زمونږ په امت کې که یو سړی مرتد شي الله دې مسلمان وساتي، او یا کافر شي او بیا ایمان تړه کېږي نو بس کلمه د شهادت به وي واپس مسلمان شو. دا د الله فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای مونځ نه قبلېده، خاص ځای کې به مونځ کو، خاص عبادت خانه کې. مونږ چې مونځ کو نو په جومات کې مونځ قبلېږي، که عذر درته په خپل کور کې کو هلته هم قبلېږي، که چېرته وخت در باندې تیر شو او د پټي په پوله ځان ته څادر واچو هلته هم قبلېږي، چې ځای پاک یې اودس دی وکړو جامه دې پاک هر ځای دې مونځ قبلېږي. دا فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو خامخا به اودس کو، اوبه نشته وې بس ځان له پیدا کړه، هر ځای نه چې ځان له اوبه پیدا کړه، اوبو پسې به ګرځېدل ځان له به پیدا کولې، ځکه بیا اودس ته خو کار نه کېږي. او زمونږ د نبي علیه السلام برکت ته وګوره، زمونږ امت ته مونږ که اوبه یې خو ډېره ښه ده، او که اوبه نه نو خاورې له یو دوه ډبه ورکو تیموم او په هغې دې هم کار کېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نه که نه په سوونو زرګونو لکونو کروڑونو برکات دي. خدا مې تاسو یو څو نمونې وښولې. حضور پاک مبارک فرمایي مونږ هغه آخري امت چې دنیا ته په آخر کې راغلي یو، خو قیامت کې به حساب کتاب مونږ سره د نورو امتونو نه مخکې کېږي. مونږ هغه امت یو چې دنیا کې خو آخر کې راغلي یو، خو جنت ته به زه او زما امت د آدم علیه السلام او د نورو امتونو نه مخکې داخلېږو. نو لاول فضل څه شو؟ چې انسانان یو. دویم څه شو؟ چې په بدن روغ یو. دریم فضل څه شو؟ چې المؤمنان او مسلمانان یو. او څلورم فضل بیا څه شو؟ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. دا د الله فضل او کرم. او نور نعمتونه او خو د شمیر نه زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. قرآن شریف کې الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي، خو انسان ډېر ظالم دی او ډېر ناشکره دی. د هارون الرشید بادشاه دربار کې یو بزرگ سړی ناست یو نیک انسان. هارون الرشید اوبه غوښتې، یو اوبه راوړی، نوکر والا اوبه راوړی. اوبه چې څنګه راوړی هارون الرشید په دې خپل لاس کې واغېشتې، دا بزرگ چې ورسره ناست سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه، لوی د حدیث و عالم هم دی او بزرگ هم دی. هغه سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه هغه ورته وایي بادشاه سلامت لږ صبر وکړه دا اوبه مه څښه. هارون الرشید نیک سړی، هغه مجلس کې به دا بزرګان او نیکان خلک ناست و عالمان. امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې سړی د هغه قاضي القضات وی اوبه مه څښه، هغه لاس نیس کلی ورته وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم، وی چې ته تږې شې اوبو ته دې ضرورت پیښ شي او ډېر زیات تږې او چېرته هم اوبه نی، صرف دقه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې نه میلاویږي. دغه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې چېرته اوبه نی. نو دا ګیلاس اوبه که ته په بیه هلې په څو پیسو به یې والې، ځکه نورې اوبه شته او دغه اوبه چې تا ته میلاویږي خرڅی یې در باندې. وی نیمه بادشاهي به ورکړم دا ګیلاس اوبه وپې والې. وی ښه بادشاه سلامت چې په نیمه بادشاهي دا ګیلاس اوبه والې او دا اوس کې او دا دې په دا خېټه کې بندي شي او بار نوځي، د ګردو بیماری شي مثلا.
او در باندې راشي چې خدای متیازې مې بندې دي او متیازې مې نه دي، او یو حکیم درته وایي چې ما سره علاج شته، او هغې حکیم سره علاجي بل چا سره نه، او هغه حکیم در نه پیسې غواړي چې ما له پیسې راکړه دا متیازې در نه وباسم، نسخه درته لیکم ګلې نه، نو څونه دولت به هغه حکیم له ورکړي چې هغه ګیلاس اوبه در نه په متیازو کې وباسي. وی دا نیمه بادشاهي به نورم ورکم. وی ښه بادشاه سلامت پته ولګېده چې ستا د دې ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس دی اوبه دي، یو ګیلاس اوبه که درته نه میلاویږي نیمه ورکې خو چې ویخلې پې، او بیا چې دا ګیلاس خېټې ته لاړ شي او در نه نوځي نیمه بادشاهي بیا ورکې چې د اوبه در نه وځي. نو د اوبو پیدا کېدل دا بیا د الله نعمت، او بیا د اوبه چې د خېټې نه وځي دا ډېر لوی نعمت ته پروردګار. ګنې د چا چې تشي متیازې بندې شي یا غټې متیازې بندې شي ورشئ تپوس وکړئ پړپوس څه شی دی؟ پړپوس د انسان په وجود کې پړپوس چې څاروی خلک حلال کی نو پړپوس یې نه خوري، سپو ته اچوي. داسې ده که نه؟ سپو ته خلک پړپوس اچوي، زه اینه وخوري زړه م وخوري، خو پړپوس داسې یو شی دی چې خلکو ته ځان په خوراک بدې ښکاري. اکثر په دې قصابخانو کې پړپوس خلک سپو ته اچوي، سپي یې خوري. او ما ته یو سړي خبره کوله پړپوس یې خراب و، امریکې ته یې وړو چې پړپوس وله بدل کړي. د پړپوس بیماری وه، امریکې ته یې وړو چې پړپوس ورته بدل شي. ډاکټرانو ورته وی 2.5 کروڑه روپۍ د پاکستان موږ سره کېده، 2.5 کروڑه روپۍ دا مخکې داخلې کا، دا ستا فیس شو. ښه نو پړپوس سره به څه کوې؟ وی نه، پړپوس داسې که چرته چا په امریکا کې اکسیډنټ وکړ او هغه د اکسیډنټ نه مړ کېده، ستا عمر او د هغه عمر برابر و، ستا ګروپ د وینې او د هغه ګروپ برابر و، او هغه خپل پړپوس وبخه چې دا چاته بل چا ته وبخې، نو هغه پړپوس به موږ راوالو د هغه نه تا ته به ولګوو. داسې نه شي لګېدی چې کوم سړی په خپل مرګ مري د هغه نه تا ته موږ نه شو منتقل کولی، چې ستا او د هغه د وینې ګروپ برابر نه بیا دله نه شو در کولی، که هغه ونه بخي نو بیا دله موږ نه شو در کولی، که ستا او د هغه عمر برابر نه بیا دله نه شو در کولی. وی ما وی چې دا 2.5 کروڑ روپۍ داخلې کم او چرته زه مخکې مړ شم یا دا سړی چې ته پیدا نشي بیا بسی وی دا دې لاړی یو ځل دې داخلې کړه دا ختمې. ما وی د پړپوس قیمت چې خلک یې سپو ته چې 2.5 کروڑ روپۍ شو، هغه علاج و امریکې ته تلل او هلته په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه پې د پاسه ده. یو پړپوس ته وګوره الله دله څومره لوی نعمت، د 2.5 کروڑ روپو خدای یو پړپوس الله درکړی. زړه ته وګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي، خلک وایي ټول جایداد به ورکم ټوله پیسه به ورکم خو چې زما د بچي دا زړه ټیک شي. کوي داسې که نه کوي؟ اینه خرابه شي لکه دا هیپیټایټس بیماري ده او دا تور زیړی دی، وایي چې زما دا ټول دولت ته ختم شي خو چې زما د بچي دا بیماري ختمه شي. وایه که نه الله څومره نعمتونه درکړي دي. تا دا سترګه چې ته رپې ګاډي ته هغه شی نه لګېدلی وی پر ورته وایي که څه ورته وایي، دا د له خدای درکړي دا باڼه، که دا باڼه دې نه وي او په معمولي چې د هغه ځای نه حرکت وشي څه دوړه ستا سترګې ته لا را رسېدلي هم نه چې ستا سترګه قدرتي بنده شي، قدرتي خوره که دا باڼه دې نه وي یا دا روزې دې نه وي او دا سترګې دې واضح وي لکه د کپ په شانتې، نو ټولو سترګې به یې د دوړو نه ډکې بیا به دې څه کوه. یو حکیم ډاکټر نه مې تپوس وکړه، مې دا سپېمو کې ویښته وي په دې کې مولوي صاحب دا الله لوی لوی حکمت دی. مې څه دي؟ وی دا ګوره دا څومره ګرد و غبار او دا ګن خو دا ویښته را منې کوي، که دا نه وي دا خو به برتلی ته پوزه سون کا نو هغه چې څومره ګن دی هغه د ګن په شکل کې واپس روځي او شریعت درته وایي ښه پوزه سون کا او هر ځلې اینځه. دا د الله فضل او د الله کرم. یو غاښ چې دې خراب شي په څونه پیسو ځان له بیا مصنوعي غاښ اخلي، په دې چشمو موږ څونه پیسې لګوو، دا د الله نعمتونه دي. نو ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که د الله نعمتونه شمیرلی نشي. ان الانسان لظلوم کفار، خو انسان ډېر ظالم دی او ناشکره دی. دا هغه وینځې مثال دی، دا هغه غلام مثال هم دی. یو غلامو نو مولا سره مولا به هغه مالک به د غنمو ډوډۍ خوړه د چڼکڼو د معدې او دله به بې چڼه اولو ډوډۍ ورکوله. نو دی ورسره تنګ شو، مولا ته ما خرڅ کړه بل چا ولې؟ وی ته د معدې ډوډۍ خورې او ما له بې چڼو ډوډۍ راکې. هغه وی ښه خرڅ یې کړه، چې په بل مولی خرڅ کړه نو هغه به بیا په خپله د بې چڼو اولو ډوډۍ خوړه او دله به یې د بورې ورکوله. وی ما خرڅ کا نو خرڅ یې که، نو چې خرڅ یې که نو هغه به بیا ډوډۍ خوړه خپله
او دله چې بس پیدا شو ور به کړو که پیدا به نه شو نو ناره به یې تېره کړه هغه ته وي مهرباني وکړه ما خرڅ کا نو په بل مولا یې خرڅ کړه نو چې بل مولا باندې خرڅ کړه هغه به ورته وي داسې کار به کوې چې ته به دلته ناست یې پخوا به دې جوماتونو کې هغه ډیوټ پېژنې که نه یو لرګي به په هغې به یې ډیوه د پاسه ایښودې وه یا شمع پې د پاسه پرته وه نو دې به یې ځان ته کېنولو دا غلام او هغې مولا به وله په سر د پاسه ډیوه ایښودې وه وی ته به کېنې رپې به نه ته زما ډیوټ یې ډیوه به وله په سر د پاسه ایښودې وه هغه به هغه خپل کار کو نو چا ورته وی سوال نه کوي چې ما خرڅ کا اوسه پورې خبرې سوال کو چې ما خرڅ کا اوس سوال نه کوي وی دا حالت راله ښه دی وی هسې نه په داسې ظالم مې خرڅ کي ده خو لا باتی په ډیوه یې ښودې او زما د سر د پاسه بلیږي چې هغه وي سترګه وازه کړه چې د سترګه کې درته باتی کېده بیا به څه کوو موږ ناشکره قوم یو الله یې زموږ پړه کې شکریه پیدا کړي مال خدای درکړ ډوډۍ خدای درکوي عزت الله درکړی دی بچی الله درکړی دی مسلمانی الله درکړی ده حیا الله درکړی ده جماعت خدای درکړه پکې الله ته خپل منځ کې او په دې ژبه د الله ذکر کوي او د خپل ښکلي پیغمبر باندې په دې خپله ژبه درود شریف وی اللهم صل څومره خوند کوي او لا اله الا الله ویل څومره خوند کوي لیکن قسم دې موږ د الله شکریه ادا نه کړو شکر څه ته وایي شکر به په څه کې شکر دې ته وایي وروڼو د شکر چل درته وښیم چې چا د سره خو کړل د هغه احسان را یاد کې او د هغه تعریف وکړي د هغه احسان را یاد کې او د هغه تعریف وکړي او د هغه تابعدار جوړ شي لکه مثلا ما له یو سړي ډوډۍ راوړه نو زه د هغه احسان را یاد کړم چې د خو ما له ډوډۍ راوړه او تعریف یې مو کړم چې وروره ډوډۍ دې راوړه خدای سره خو وکړه او که د هغه چا تاجت پېښ شو او ما ته څه کار وي نو زه بیا خبره منم ولې که هغه ډوډۍ را یاده نه کې نو بیا هم شکریه نه شوه که تعریف یې ونه کې بیا هم شکریه نه شوه او که تا له هغه ډوډۍ درکوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره وکړه او ته ورسره نه کې نو دا تا ناشکري وکړه دقه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي نو د الله د احسانات ځان ته یادول چې خدای ژوند عزت روغ صحت مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړي دي او خدای تره دې قادر بادشاه مالک په یو سکنډ کې رانه ګورې غشتیم شي او بیا د الله تعریف وکړي چې الحمدلله ووایې دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې تا لري سبحان الله یا خدای ته د هر عیب نه پاکې الله اکبر خدای ته ډېر لوی لا اله الا الله خدای د عبادت لایق ستا ذات نه بغیر بل څوک نشته ګوره دا د شکر طریقه شو یا شکر په اندامونو کې الله ته منځ وکړي یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکړي او بیا د الله تابعدار الله وي دا کار وکړه دا منځ وکوئ ښه الله وي دا صدقه زکات ورکړه او ته وایې ښه دا درې خبرې شکریه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي او صفه کې به ناسو فقیران صحابه کرام ابا داسې و چې جامې به د خوارانو نه وي نو یو بل سره به نږدې ناست و چې عورت هم چېرته ښکاره نه شي دغه فقیران طالبان یو ځل رالل نبي علیه السلام ته کېناستل د الله رسوله دا مالدار خلق خو زمونږ نه ډېر مخکې شو الله ته ځکه هغوی صدقې ورکوي مونږ صدقه وس کې نشته هغوی زکاتونه ورکوي زمونږ هغه وس نشته هغوی خلقو سره امدادونه کوي زمونږ هغه وس نشته زمونږ خو جامې نشته شلې دلې جامې هم دي نه خو مونږ نه الله ته مخکې شو نو خدای د الله رسوله مونږ ته داسې څه شی وښایه چې مونږ پې الله ته نږدې شو نو ګوره نبي علیه السلام مبارک ورته څه ښایي زه کله سوچ کوم د انسان عقل پکې کار نه کوي ورته وایي 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو هېڅ هم نشته او دا خو د شکریې الفاظ دي شکریه خو خلک اله ادا کوي چې څه نعمت وي نه نبی علیہ السلام ته پته و چې په دې فقر به هم دوی د الله شکریه ادا کوي په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریه ادا کوي ایمان الله ورکړی دی د پیغمبر علیه السلام صحابه دي هغوی وی سبحان الله هغې باندې شروع کړه 33 کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر چې ته مالداران دوی په پټ وی چې هغوی رانه خبر نه شي ځکه هغوی مالي صدقې کوي موږ به په دې ځان الله ته نږدې چې ته هغوی خبر شو چې هغوی خبر شو هغوی په دې شروع کړه دی راله نبی علیه السلام ته د الله رسوله مونږ خو وایو چې مونږ به د هغې نه ځان الله ته مخکې کړو او هغه تسبیحات به وایو خو هغه مالدار هم پې شروع کړله نو هغوی دا هم وایي او صدقې هم ورکوي او مونږ خو دا وایو نور هم څه نشته
وی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اوس څوک هم دا خو د الله فضل. نو ګوره روره که مال د سړي دولتي بیا یې وایه د الله شکر ادا کوه، او کنی دا روغ صحت او مسلمانی خو دار چا شته، د دې نه د الله لوی نعمت بل نشته زما رو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې اوږیم، اوږد حدیث دی خو وخت کم دی مختصر بکم، وی چې کله زه اوږیم یو ورځ چې اوږیم او یو ورځ موړیم په دې ډېر خوشحاله. تپوس چې کېږي د الله رسوله دا ولې؟ وی چې کله اوږیم او ناریم نو الله به رایاد شي، فاذکروني اذکرکم. او چې کله موړ شم او ډوډۍ وخورم نو د الله د دې نعمت شکریه به ادا کم، الحمدلله به ویم، بیا به د خدای حمد ادا کم. نو په لوږه به الله یادېږي، او چې کله موړ شم د الله شکر به ادا کوم، د الله حمد به ادا کم، دواړه مې ګټه شوه. نو پروردګار دې مونږ له د شکریې توفیق راکړي. دعا کوي د جمع خدای مونږ له د شکریې توفیق راکړي. خدایه زمونږه چې کوم نعمتونه دې راکړي دي پروردګاره په هغه نعمتونو د شکریې توفیق راکړي، او که د چا په قسمت کې داسې بعضې نعمتونه نی پروردګار دې ورته ورکړي. الله دې زمونږ د ټولو روغ صحت نصیب کړي. خدای دې د مصایب و مصیبتونو غمونو تکلیفونو نه پامن کې وساتي. څوک بیماران دعا ورته وکړي چې رب العالمین وله شفا ورکړي. زمونږ په دې کلي کې دا څو کسان وفات شوي دي، خصوصا زمونږ دا نمونه ماله نه راځي، زمونږ د دې نوید خان هغه خورایي دی او یو زمونږ د هغه راحت شاه لالا زوی دی لیاقت شاه، هغې ته هم دعا وکړئ. د پیرانو کندې کې یو زنانه وفات شوې وه، ټولو ته دعا وکړئ مردګانو ته چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، پروردګار یې وارثانو له صبر ورکړي. الله مونږ د هر قسمه غمونو مصیبتونو نه پامن کې وساتي. دا دعا وکړئ چې زمونږ په دې کلي او په دې وطن کې الله امن و امان راولي، او خدای پاک زمونږ دا کلي دا وطن د علاقه د دې فسادونو نه محفوظ کړي. خدای پاکه زمونږ په خوله خپل ذکر جاری کړي، زمونږ په اندامونو او زمونږ په زړه کې خدای ستا د نعمتونو شکریه ادا کړي. خدای حاضره جمع چې څومره ده ته مغفرت نصیب کړي، ته ورباندې خپل رحم و کرم وکړي. د چا په زړه کې چې څه قسمه حاجتونه وي خدای هغه حاجتونه ورته پوره کړي، او د مصیبتونو او د غمونو د دنیا او د آخر نه مونږ ټول محفوظ وساتي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله